اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. پولې پورې ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې د امن کمیټې مشرانو فیصله وکړه چې د ملک غني د کور سیزلو اوازه دې خپره شي. اوس به دا واورو چې حسن خان له جعفر څخه د زړور په هکله څه غوښتنه لري. جعفر زویا څنګه دی جرنده پارچاو کړې ده دانې مانې نوې که څنګه؟ حسن خان کاکا دانې چې راغلې وې هغه ټولې مې اوړه کړلې. بس ما ویل جرنده به پارچاو کړم او وختي به کور ته لاړ شم. زه ښه دې کړي دي وختي به کور ته لاړ شي، خو ما غوښتل چې تا ته یو کار وسپارم. خدای وکړي چې دا کار په ښه شان ترسره کړي. حسن خان کاکا ته راته کار وسپار، نوره دې ستا بلا هم خلاصه ده. او تا چې کوم کار ما ته سپارلی ما سم نه دی کړی. ولې نه؟ ځکه مې در باندې باور دی او دا کارم همدا تا ته سپارم. موږ په شورا کې مشوره وکړله چې ته به زړور خان ته نصیحت کې. ګوره که ستا په نصیحتونو چرته لارې ته راشي زه زړور خان ته نصیحت وکړم. او که نه، ځکه چې تا سره یو وخت راشه درشوه تا پسې به و چې ما سره بدماشۍ ته شه. نو ویمه که اوس ورته ته نصیحت وکړي کیدای شي ستا خبره پې ښه ولګي. های های حسن خان کاکا ته پلار ستا خبره نه مني نو زما خبره به بیا څنګه ومني؟ خیر دی خفه کېږه ما ورته مه مخامخ کوه. ګوره جعفر زویا بله لار نشته دی. که ستا په ما باندې رښتیا زړه خوږېږي نو د دې خبرې نه به انکار نه کې. سمه ده نو خدای دې پکې خیر واچوي. نو خو هسې نه چې زه زړور خان ته خبرې وکړم او له بدو بدتر شي. خدای مهربانه دی، ته د خدای د رضا دپاره کوشش وکړه. یو زما خبره ده چې زه به د غمه خلاص شم او بل هغه د پردۍ لور خبره ده. بیچاره د زړور د لاسه ډېره په عذاب شوه او ګوره هغه خو ستا د مېرمنې ملګرې ده. دومره خو به د خپلې مېرمنې دپاره هم څه کوې که نه چې هغه درنه خوشحاله شي. سمه ده زه به خپل کوشش وکم. په ژرندګړې باندې وړه کول دي، پخلی د کور د خاوند کار دی. همدقه ویمه چې موږ به د زړور د اصلاح دپاره کوشش کوو. سپوږمۍ استازې ته چې مرکز ته راځې نو ماما ناوې در سره یې اوس در سره هغه نشته دی. ولې؟ هغه لږه په کور کې ایساره شوه. ویل که زه درغلم درغلې به یم او که نه پاتې به یم. رښتیا تا یې پوښتنه څنګه وکړه؟ پوښتنه خو مې داسې وکړه چې یو خبره مې اورېدلې. ما ویلې چې ماما ناوې به ترې خبره یي او که نه. زرمینې څه دې اورېدلي دي؟ په کلي کې اوازه ده وایي چې د کلي شورا فیصله کړې ده چې د ملک ماما کور وسیزي. زرمینې دا ته څه وې؟ تا ته دا خبره چا وکړه؟ پلار مې په کور کې دا خبره یاده کړې وه. هغه ډېر خفه و. ویلې چې ملک ماما ولې داسې کوي چې وسله والو سره لار لري، نور وران کارونه کوي. وګوره دغه د وران کارونو په وجه تاسو ته عذاب دی. نو اوس شورا ورته د کور د سوځولو ګواښ کوي. هی هی زرمینې که رښتیا درته ووایم موږ ټول په دې باندې خفه یو، خو ملک ماما د چا خبره مني نه. سپوږمۍ استازې اوس ورشه او دا خبره ورسره شریکه که ام ملک ماما سره ام ماما ناوې سره او ورته ووایه ګوره دا ځل درته شورا اسره نه کوي. د سلګۍ پلاره تا زړور خان څه که ولې کور ته نه راځي؟ خلک خپل بچي د بلا د خولې نه لرې کوي او ته خپل اولاد د بلا خولې ته ورکې. سنګینې د خبرو سره دې لږ پام کوه.
ما چې زړور خان شورا ته په لاس ورکړې نو دا مې د بلا په خولې کې نه دی ورکړې. که خدای ته منظوره وه دا ما زړور خان سره غاټه نیکي کړې ده. څه نیکي دې ورسره کړې؟ بیا دې خبرې چې شورا به څومره وهلی او ټکولی. هی خدایا چې زما زوی به په څه حالات کې دې خلکو به پې ډېر ظلم کړی. دا هر چا زما زوی ته غوسه راځي تر دې چې د پلار هم پې زړه نه سوځي. سنګینې غږ دې ښکته کا. دا کور کلی به څه وایي؟ شورا نه د ظلم طرفداران دي او نه د وهلو او ټکولو شوقیان. ته خبره یې او که نه چې هغوی د زړور په هکله څه فیصله کړې ده؟ څه فیصله به یې کړي خو همدا فیصله به یې کړي که نه چې څنګه زما زوی وځوروئ او پرخه ترې نه خلاصه کړي. پرخه خو تې هسې خلاصه ده او پاتې شوه د زړور خبره. شورا فیصله کړي چې زړور به اصلاح کوي، هغه هم په نرمه ژبه. هی نو په نرمه ژبه هغوی چې دومره غټه دوکه وکړله نو په نرمه به یې څه پوه کړي؟ ما ته دې ویل چې زړور راوغواړه او د پرخې سره یې خبره خلاصو چې راغی نو په شورا دې ونیول. سنګینې ما چې څه کړي دي دا د یو مصلحت په خاطر و تر څو بل مسلمان د شر نه خلاص شي. زړور زموږ زوی دی، زموږ پې غاړه بندیږي. پرېږده دا خبرې، زوی دې هسې بدې راځي. اوس دا راته وایي چې زما زوی چیرته دی؟ هغه د مختار په حجره کې دی. ښه نو چې هلته دی نو بیا ورپسې ورځمه، که نور څه نه نو پوښتنه خو به یې وکړم. ورشه 100 وارې پوښتنه یې وکړه او که لږ نصیحت دې ورته وکړو نو دا خو به لا ښه شي. څومره چې زړور زر اصلاح شي هماغومره به زر له بنده خلاص شي. ترورې زه چې مدرسې ته تللې ومه ډېره عجیبه خبره مې واورېده. ما ویل چې تا هم خبره کوم او ملک ماما زړه مې ډېر وارخطا دی. څه دې اورېدلي وه سپوږمۍ لورې؟ د کنډو کلي شورا ګواښ کړی دی چې زموږ کور به سیزي. هی د څه نه چې ډارېدم هماغه کېږي. د یاسر د پلار د لاسه زموږ کور هر وخت خطر کی. څو ځله مې ورته ویلې چې وسړیه د دې بدو کارونو نه لاس واخله، خو خدای خبر شه چې دا زموږ خبره پې ولې تاثیر نه کوي. په چا باندې دا خبرې تاثیر نه کوي؟ په تا باندې. راشه واوره چې سپوږمۍ په مرکز او مدرسه کې څه اورېدلي دي. څه به یې اورېدلي وي؟ دا خو چېرته د خیر خبر نه راوړي. ملک ماما په رښتیا هم چې د خیر خبر نه دی. په مرکز او مدرسې کې همدا خبرې کیږي. وایي چې شورا زموږ د کور د سیزلو ګواښ کړی دی. شیطانه کور دې وران شه. د دې شورا هم چېرته بل کار شته او که نشته؟ بس خو چې تاو راتاو شي همدا زموږ کور باندې را منډه کي. کله وایي کور ورته سیزو، کله وایي ملک ونیسئ، کله وایي دا وکئ او هغه وکئ. نو خو د یاسر پلاره د دې لانجو نه ځان خلاص که که نه. تا ته یې د وسلو او وسلوالو څه چې ته ورسره اړیکې ساتې په ځای د دې چې شورا تا پسې راشي ته ځان سم که. دا یوه خبره مې په خلاص غوږ واورئ. زما په کار کې به کار نه لرئ او پاتې شوه شورا. نو شورا دې ګواښونه کوي. زه نه د چا د ګواښونو نه ډارېږم او نه د دې بې ځایه اوازونه. نو ملک ماما ته څه وایې چې دا اوازه ده؟ دې صرف زما ډارول غواړي، خو ملک غني د ډار په ورځ نه دی پیدا. و د یاسر پلاره ولې داسې وې؟ هسې نه چې دا خبره دا ځل رښتیا شي. نه یې شي رښتیا کولی. هغوی ته هم زه معلوم یم چې یو ځل مې وویل چې زما کور نشي سیزلی نو نه شي سیزلی، ځکه زما خبره د کاڼي کرښه ده کرښه. ګلمینې ته قلارې ناسته یې چیس کې او په دې وخت دا نوید چېرته دی؟ هغه دی لکه چې ویده کړی دی، بیخي مې ونه لیده. هغه ویده شوی دی. رښتیا ته چای څکې؟ ما خو ځان ته چای کړی دی، ته خو هسې نم ناوخته کور ته راځې. ما ویل زه به چای وڅکمه، که ته چای څکې چې تا ته هم پیاله ډکه کړم چې دا ستړیا دې ورکه شي. ډېره ښه خبره دې وکړه. ته واچوه یوه پیاله چې نن هم ډېر زیات کار کړی دی. بیخي ستړی یم، ځکه خو را باندې
دومره ناوخته شو او ناوخته کور ته راغلم. رښتیا ته به تر کومه دا کارونه کې؟ نور به څومره وخت پاتې؟ ګل مینې ورخطا کېږم. کار انشاءالله بس د څو ورځو کې ختمیږي. ښه په تیزۍ سره روان دی. د نوید پلاره دا ټول ستا د ایماندارۍ برکت دی، ځکه ته چې څومره په اخلاص کار کې نو هغومره هم خلک فکر کوي چې انجینر فرید دومره هلې ځلې کوي او نه کومه شخصي ګټه ورته رسیږي. نو موږ خو باید یو په دو خواري وکړو. دا پیاله چای در واخله چې یخیږي، هوا سړه ده. راکه ګل مینې ستا خبره سمه ده. که رښتیا درته ووایم زم له خارجه چې راغلی یم نو په همدې خاطر چې د دې خلکو خدمت وکړم او دوی خوشحاله ژوند تیر کړي. الله خیر وکړي خدای. چې دا څه چلو شو ګل مینې؟ چېرته لکه چې بم واوړېدو. خدای خیر کړي. د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې د زړور د اصلاح لپاره هغه بندي شوی. نو دغه شان خلک په بند کې په وهلو ټکولو لارې ته راځي او یا هم د نیکو خبرو له لارې. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 3 50 50 0 شپږ شپېته 3 10